सूरत त्वाहा आयत नंबर 110, 111 और 112 द क़यामत और द आखिरत तरगीब और हालात ذکر कई। د دین مخکې سبق کې ویلیو چې په ورځ د قیامت به څوک بی اجازه ته سفارش نشي کولی او الله تبارک وتعالى چې چاته اجازت ورکی او د چا په باره کې ورکی بس اغلب کیږي سفارش او د دین علاوه نور څوک نشي کولی. نو په دې آیت کې د دې خبرې دلیل ذکر کړي چې الله تبارک وتعالى چې چاته اجازت ورکړي او د چا په باره کې ورکړي. نو دې آیت کې وایي چې دا ځکه چې الله ته معلوم دي دا الله نه سپټ شته نه. الله به هغه سړی پیژني چې څوک د سفارش حقدار دي او هغه سړی الله ته معلوم دي چې چا د پاره سفارش پکار دي. نو دا ټول الله ته معلوم دي. نو په دې آیت کې ورته دلیل ذکر کو. بیا دلیل کې عموم کړي دي دک شانتی آیت دک شانتی جملی په آیت الکرسی کې تیری دي. آیت الکرسی ولولا نو اغي کې دي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ال تمنګ د دې تشریح کړي وا چې دا توحید ذکر کوي. الله ته د انسانانو او د بندګانو نه مخې ته چې سدي دا معلوم دي خو ما او تا ته چې زمنګ نه مخې ته سدي ټول نه دي معلوم. الله ته چې د دې بندګانو نشاته سدي معلوم دي خو بندګانو ته دغه ټول نه دي معلوم. او دا بندګان د الله د علم احاطه نشي کولی او الله د ارچا د علم احاطه کړی دا. یو بنده دی په دې دنیا کې د یو سیز احاطه نشي کولی. احاطه دی ته وي زما مخې ته ډیکس پروت دی ګوره عزیزانو. احاطه دی ته وي چې زه دې ډیکس ته وګورم په یو پیرکتو ماته د سلور واړه اړخه معلوم شي. دا څه سکولی شي زه چې دته ګورم نو ماته دا اړخ معلومیږي او دلته ما احاطه کړې ده پورا. خود د دې طرف مې نه ده کړې د دې مې نه ده کړې د دې مې نه ده کړې چې د دې احاطه کوم دلته به راتاویږم د ده دا به ختمیږي چې د دې احاطه کوم دلته به راتاویږم د دې دا به ختمیږي چې د دې احاطه او الله تبارک وتعالى د ټول عالم احاطه کړې ده. الله ته په یو وخت د انسان مخې ته او شاته خیړخته او ګسړخته لاندې او باندې دا ټول ارسه په یو وخت معلوم او بنده ته دا ټول معلومه نه دي. بعضې به معلومي خو ټول معلومه نه دي. او ما تاسو پوی کې په دې باندې چې احاطه بنده نشي کولی د یو سیزم. احاطه دی ته وي چې انسان ته سلور واړه اړخه معلوم شي او بیا ورته چې کم دینو د هغې نه ګیر چاپیرم معلوم شي. نو دې ته احاطه وي. نو موږ ته یو اړخ معلومیږي او د هغې نه اخوا دې خوا معلومیږي خو لیکن درې اړخه پاتې کیږي د هغې موږ درک نشو کولی. نو دې ته ویل کېږي چې کم دینو احاطه. نو دې ذکر کو دا د الله په کامل الوهیت او کامل توحید باندې دلالت کوي او الله به پیژني دک شان دي. يعلم الله تعالی دي ما اغه ټول سيزونه بین ایدیهم چې د خلقو نړوان دي چړوان دي تیر شوی دي دا معنی روان دي تیر شوی دي دا الله ته معلوم دي. اوس موږ ته معلوم نشته. موږ ته خدام هغه اوس د کم دینو خلک اکثر وی کنه یاره ما ته خدا پته نشته چې ما غرمه سو خوړلې او دا ګوره حقیقت دی. دا داسې نه چې دا خلک ګپ لګي دماغ دې ځای ته را رسېدلی دي. دا حقیقت دی. خبره ورسېږي د کور نه به سودا پسې شل پیرې را لیږي
شل پیری خبره ورسېلی دا به زمانن څلورمه ورځ دا چې د بوټانو تسمې بوټان راته راغوښتي دي او تسمې نشته زه چې راځم مې ځان سره به تسمې وړم او ته په الله کې چې کور ته لاړ شم رایاد شي چې بار راځم ایري ده د بنده دا حال دی او الله تبارک وتعالی داسې ذات دی چې هغه باندې دا څیزونه ناراضي نو بندگان به د الله سره نه ملګری کې بندگان به د الله سره نه شریکان کې دا وایي یعلم ما بین ایدیهم معلوم دی الله ته هغه څه چې روان دي د دې خلکو نه دي روان دي تیر شوي دي وما خلفهم او رستو برازي او رستو دي رستو برازي او یا رستو دي د الله ته معلوم ولا يحيطون به او نشي کولی دا خلق چې کوم نینو به د دغه الله لرا احاطه علما فعلم کې چې د دې خلکو علم کې د الله تبارک وتعالى احاطه راشي دا څوک نشي کولی مخکې نور ترقی کوي وعنت الوجوه عنت معنی را خوار او ذلیله عاجزه تابع الله تبدا مخونه شي مراد مخ دی ځان ته نه مراد په آخرت کې به دا ټول بندگان د الله تابع شي الله تبغاله کی دي عاجزی بم کوي عدل ته ورته وي عاجزی کوه بندا وای نه کومه دلته د غرور او تکبر نه ډک دی الته عاجزی کوي وعنت الوجوه او ذلیل بشي مخونه للحي القيوم دا هغه ژوندي او قیوم ذات لرا حي او قیوم د الله دو بیل بیل صفاتونه دي حي وی ژوندي تا نو ژوندي خو مخلوقات هم دي خو الله دا سه حي دي سورته فرقان کې برازي هو الحي لا يموت اغا ژوندي دي مری بنا ادا ټول سيزونه چې ژوندي دي بملکیږي زما استا په مخامخ باندې څومره خلق مړ شول امنګ مور پسې روانیو ملکیږي با او قیوم مدبر ته وای نظام چلون کی ته وای نظام چلون کی دا نظام څوک چلی الله دا شپه الله راولي رز الله راولي سپوږمۍ الله راولي نور الله راولي موسمونه څوک بدلی الله اوس یو میاش مخکې څنګه موسم د ګرمۍ څنګه لهرو سا سړی نشو اغشتلی میاش پکې لانه د تیرداري اوس خلق کمبلې اچي دا موسمونو بدلون کې ذات څوک دی الله د تقیوم وي دا زمانه بدلون کې ذات څوک دی الله د تقیوم وي قیوم زمانه الله دی څوک چې د دې سيزونو داوی کوي دا څه خلق په دې امت کې تیر شوی دی او اوسم شته په دې بالا کې یو پیر سیف الرحمن نومو هغه بزان سره لیکل قیوم زمانہ یعنی د زمانی چلون کې وی به د زمانی چلون کې زیمه دا باغ داوا کولا ابرز مرته ویلو سیف الرحمن په باره کې به وی سیف د سیف معنی د تورا او د رحمان معنی د رحمان ذات نوې ز زمانو سیف الرحمن دی وی ز هغه تورم کما چې په بدر کې د نبی رسول الله سره په لاس کې و یعنی وی نبی له صلوات و سلام کده بدر جنگ غټلې وی زما په وجه غټلې دا سی به وی او وی ز هغه رحمانم کم چې د عرش د پاسه دی او ځان سره به په کتاب اوسم کتابونه خرسي محله جنگي کې پېښور کې کتابونو د پاسه به لیکلو قیوم زمانہ قیوم زمانہ څوک دی الله چې وګوري د شپه بیا سبا کیږي نه الله چې وګوري رز بیا شپه کیږي نه قران کې الله ذکر کړی وی که زه در باندې د شپه ټول عمر کم داسې څوک شته چې بیا ورل رس کی نشي کولی نو دغه ذات ته قیوم وای قیوم بیا د حی القیوم عزیزانو دا د الله دومره عظیم الشان نمونه دي چې بعض علما وی دا د الله هغه اسم اعظم دی اسم اعظم د الله هغه نوم دی چې هغه انسان واخلي او دعا وغوړي نو الله قبلې نو په یو حدیث کې راغلی دی
چې د الله تبارک وتعالى هغه لوی نوم چې اسم اعظم ورته وي هغه په سورۃ آل عمران کې او په سورۃ طه کې دی. نو په سورۃ آل عمران کې او په سورۃ طه کې چې د الله نومونه دواړه یو شان راغلي هغه دادي. التم حي القيوم راغلي دی او دلتم حي القيوم راغلي دی. او حدیث شریف کې راغلي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اهم مسأله را پیښه شوه او سخت حالات به نو بیا به وی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دا د الله نومونه دي. دا په دعا کې اخلا قرآن کې الله ذکر کوي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. دا الله خپل نومونه دي هغه اخلا او دعا کوا. نو باغې کې دا نومونه دي حی قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے ژوندی او اے قیوم ذاتا ستا د رحمت مدد او امداد غواړم، ستا د رحمت امداد غواړم، ستا رحمت تخپل پریاد کوم. دا چې کوم دي بهترین نمونه دي د دې وظیفه کوا. دا خولي وظیفې دي نو دا ځان ته شروع کا. وقد خاب او په تحقیق سره ناکام شوی دی من هغه سړی حمله ظلم چې چا ظلم اوچت کړی دی، چا چې ظلم کړی دی، که لږې کړی دی که ډېرې کړی دی، دا سړی ناکامه دی. الله دې موږ او تاسو د ظلم نه وساتي. خو عزیزانو د ظالم ملګرتیا مه کوئ، ځان له خپل آخرت مه خرابوئ. په دې ملګرتیا باندې به په ورځ د قیامت نیول کیږي. دا زه نه ویم، دا د الله دا کتاب وي. 19 سپاره کې را روان دي ان شاء الله. 19 سپاره کې سورۃ فرقان کې په ورځ د قیامت به الله تعالی څخه خلق جهنم ته روان کی. هغه به وی یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، هاي افسوس دی چې ما د پلان کی سره دوستانه نه وی کړی. نو معلومه شوه چې دې جهنم ته ځینو په دې دوستانه باندې ځي. نو ځان له خپل آخرت مه خرابو. سورۃ هود کې تیرو ولا ترکنو الی الذین ظلموا، ظالمانو سره ته مټیټېږه، ظالمانو سره مه ملګري کېږه. فتمسکم النار، وګرنه اور به درته در ورسي. نو څوک چې ظلم کوي، ظلم څه ته وایي؟ پردی حق هغه چې کم دی نو دباو کړی دی، هغې گیر کړی دی. پردی نوړی چې کم دی د بچو خپلو بچو ته وړي، دا ظلم دی، دا ظلم دی. څوک چا چې کم دی نو زیاتی ور سره کوي، زبردستیا کوي، خپې ور باندې دربوي، دا ظلم دی. نو دا ظلمونه او حکومتي سطح باندې څومره ظلمونه کیږي، دا ګرانی، دا ظلم دی. د بجلی دا لوډ شیډینګ دا ظلم دی. عوامو ته مشکلات پیدا کول په سفر کې په یو خوا بل قاتلو کې دا ظلم دی. دا بیجا اپریشن یو ځای چې کوم دی ناجایزه، دا ظلم دی، دا ظلم دی. اوس چې کمو خلکو دی کې ملګرتیا وکړله، د دوی په دې کار خوشحاله شول، یې ورته اوټونه ورکړل، یا ورسره ملګرتیا کې چې کوم دی په پاټۍ کې دی ورسره په دې کې شریک دی. دا څومره قتل عام چې کېږي لګیا دی، حکومت د دې ذمہوار دی که نه؟ حکومت ذمہوار، دا د حکومت ذمہواري ده چې د ظلم خاتمه به کوي. نو چې په خپله ظلم کوي، نو چې د چا په زور د حکومت راغلی اپا کې شامل دی، اپا کې شامل دی. دا هغه پکې برخه ده، دا هغه پکې حصه ده. د دې وجې نه عزیزانو د چا ظلم په خپله کاته کې مه راوله چې مزید کوي بل او ګسې به خوري سبا ته. دا ولې دا مناسبه نه ده. په خبره ورسېږي نو موږ له د دې ظالمانو نه هېڅ پیدا نشته، هېڅ پیدا. نو اسې ځان د ظلم په کاته کې او په سب کې راوستل نه دي پکار. د ظلم نه د الله تبارک وتعالی موږ او تاسو ټول وساتي. چا سره چې د خویندو حصې دي، د رونو حصې دي، دا ظلم دی.
دا د خویندو د رونو حصې دا ورکې خلکو ته چا سره پردي چې کوم دینو څه حق دی داسې خلک شته چې هغوی د دیاړي مارو مزدورکارانو پیسې نیولي دي دا څومره لوی ظلم دی دیاړي او مزدوري نه ده چې د یو انسان د یو ټیمه موس کېږي نو دیاړي او مزدوري بیا نه کوي دا د ډېرې مجبورۍ نه کوي او بیا یو سړی د هغه د دیاړۍ او د مزدورۍ هغه پیسې حدیث شریف کې خو راغلي د خولې د اوچېدو نه مخکې به یې ورکړي د خولې د اوچېدو نه به یې مخکې ورکړي ولې دا حدیث مقصد هم دا دی چې دا د سړي د مجبورۍ د وجې نه کړی چې د ده خوله اوچېږي چې تا ورکړي چې د پې بچو ته رزق وړي دا خبره ورسېږي نو موږ په داسې معاشره کې پاتې کېږو د دکاندارانو نه خلک سوداګانې یوسي بیا ورته پیسې نه ورکوي بیا ترې نه پټېږي بیا د بل دکاندار نه سودا وړي دا ظلم دی حدیث شریف کې راغلی مثل الغنی ظلم کم انسان سره چې پیسې او قرضداري نه پټېږي را پټېږي او ټال مټول کوي نن به درکم سبا به درکم دا ظلم دی دا ظلم دی نو لہذا د ظلم نه ځان بچ کا ظالم د پاره ګوري دا قبر ډیر خطرناک دی ظالم د پاره ګوري آخرت ډیر خطرناک دی خبره ورسې الله دې موږ د ظلم نه بچ کی خپل گریوان کې قتل پکار دی ځکه الله ویلي ومن خاب وقد خاب من حمل ظلما چې چا لږ غونډه کې ظلم نه طالبان ناست دي په دې پیږي دي ته نکره وي ظلمن دې باندې دا دو زبر چې دې ته نکره وي د دې معنی ده چې ذره برابر ظلم چې چا اوچت کړی دی ځان سره وړي دي دا ګورې ناکامه دی ناکامه زمونږ خو دلته کې دا حال دی که نه چې مړه پلان کې جیسیب نه دی او خو ډېر غټ غټ خیراتونه کوي ربیع الاول کې کوي رجب کې کوي رمضان کې دسترخوانونه غوړوي او حاجي صاحب سره چې د خور برخه ده د رور په هغه حصه چې قابض دی حاجي صاحب چې په مارکیټ کې د خلکو نه راچلولي دي پیسې مور پسې غواګانې لالې کړي دي او هغوی ته لا پیسې نه دي ورکړي هغوی ته لا پیسې نه دي ورکړي دا څه شی شو دا خبره ورسېږي دا ظلم دی نو دا وایي دا ظلم مه کوه مخکې وایي ومن يعمل من الصالحات دا آیت چې دی عام طور سره زه په تقریرونو کې ویم ومن يعمل من الصالحات په دې کې د نیک عمل د قبلېدو شرط ذکر کوي دغه شانته آیت سورۃ بقرہ آیت نمبر 112 سورۃ نساء آیت نمبر 124 سورۃ نحل آیت نمبر 97 سورۃ انبیاء آیت نمبر 94 او سورۃ مومن آیت نمبر 40 کې چې ایمان درکینی یو عمل دم نه قبلېږي بیا ایمان داسې چیز نه دی چې ته وې مړه مزه خو چې کم دی نو ولې زه خو مؤمن یم نه عزیزانو صحابه کرام به په خپل ایمان ډېر یریدل د عمر غونته کې سړی چې د شلو پیرونه زیات په حدیثو کې نبی علیہ السلام هغه ته جنت زیری ورکړي او نبی علیہ السلام که زمانه پس پیغمبر خدا عمر به پیغمبرو دا غي باوجود د حذیفه رضی الله تعالی عنہ به تاسو کولو وی تا ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام منافقان خودلی رښتیا راته وایي زه پکې هم کنو دا ولی زه پکې هم کنو او دا تاسو د حذیفه نه د شلو پیرونه زیات کړي هغه ورته امیر المؤمنین ته پکې نه او یو منګ یو چې زمنګ دا داوی دي چې مړه صرف زما ته ملګری شونوي تابم جنت ته بوزم لکه ته وایې چې د بالکل بوکړې دي استماع ته خلک روان دي ګاډي بوکړې دي نو دې کې بل ته ویلی شي چې تا به ځان سره بوزم ته به وایې که جنت منګه بوکړې دي خبر ورسېږي دا زمونږ حال دی دا زمونږ کردار دی
چې یو طرف ته زمونږ د اعمالو څه حال دی الله بنده په ایمان به یریږي. صحابه به چې یو ځای کېدل وی راځه چې د ایمان تذکره وکړو، یو بل سره به د ایمان تذکره کوله، وی چې ایمان تازه شي. ایمان اسې نه چې چرته بې ایمانه شوی نه یم، بار بار به ایمان تازه کې. دا ایمان په بعضې خبرو، په بعضې کارونو، په بعضې نظریاتو، په بعضې تعلقاتو دا ماتیږي، په تعلقاتو ماتیږي. دا خبره ورسې نو د دې ایمان به خیال ساتي. نو دې کې دا ذکر کوي ومن یعمل چا چې عمل وکړلو من الصالحات نیک وهو مؤمن، لیکن حال دا دی چې دی مؤمنی، شرط ورته ګورې دا دی چې دی مؤمنی. نو د ایمان شرط یو دی، د اخلاص شرط ور سره بل دی، او اتباع د پیغمبر شرط ور سره بل دی. په دې دریو شرطونو باندې عمل قبلېږي او ښایسته کېږي. چې داسې عمل وکړي نو فلا یخافو، نو دا عمل کوونکي به په آخرت کې نه یریږي ظلمن د ظلم نه ولا حزمن او د حزم نه. ظلم څه شی دی او حزم څه شی دی؟ بصیرین وایي ظلم دا دی چې دو یو ګناه کړې نه ده او د پسې لیکلې ده، ګناه دې کړې نه ده او در پسې لیکلې ده. لکه څنګه چې دلته د پاکستان په معاشره کې چې یو پیر د پولیس په لاس ورغی نو ستا په جیب کې به چرس نی او در پسې به لیکلي. دا خبره ورسې داسې نشته هلته. دا عدل او د انصاف عدالت دی چې تا جرم کړی نه دی، ګناه کړی نه ده، هلته به در پسې نه لیکلی شوی بالکل. او که در پسې ولیکه نو دا به ظلم وي، نو د ظلم نه مه یارېږه هلته. او حزم دی ته وایي چې یو نیکي به دې کړې وي او هلته به ني، داسې به ني. البته بعضې عملونه داسې دي چې په هغې نیکۍ ختمیږي، لکه په بغض او حسد، لکه په غیبت، په دې سره نیکۍ ختمیږي. نو لہذا بعضې نیکۍ به دې داسې سوځي، لکه په ریا، لکه په زباتلو، په دې سره نیکۍ ختمیږي. چې تا چا سره نیکي وکړو بله ورځ دې وزباتله، بس لاړله، ختمه شوه. نو په زباتلو سره ختمیږي. نو به بیا تا ته دلیل ښیي چې ستا دا نیکي وه خو تا دغه پلان کې کار کړی نو دا سوځېدلې ختمه شوې. چا ویلي دي چې ظلم معنی دا ده چې ټول ارث نه کم کی، ختم کی، ټول اعمال نیک عملونه، نو دا به ظلمي. او حزم معنی دا ده چې بعضې ته نه کم کی، نو دواړه ظلم شولو. خو د یو کې ډیر ظلم دی نو ظلم وي، دی بلکې لږ ظلم دی نو حزم وي. نو حزم او ظلم دواړه یو شی. هلته بس وی د ظلم نه بس مه یریږه. تا باندې الله ظلم نه کوي، خو چې شرط دا دی چې تا هم ظلم نه کړي. او که ظلم دې کړي وي نو وی الظلم ظلمات یوم القیامه، ظلم به ګورې د قیامت په ورځ باندې ډیر ظلمونه وي. ظلمات معنی تیارم ده چې ظلم به په ورځ د قیامت ډېرې تیری وي، خو ظلم ظلمات یوم القیامه، ظلم به د قیامت په ورځ باندې ګوره د ډېرو ظلمونو په شکل راځي. هلته هر یو څیز زیاتېږي، هلته به بیا چې کوم دی نو مسله جوړېږي. که دلته در سره مثال کې د خور یا د رور یا د ګاونډي یا د بل چا غریب فقیر مسکین لسته روپۍ دی نو دلته ته ورکولی شي دا دی، هلته یې نشي ورکولی نو دا به بیا تا لپاره ډېر غټ ظلم وي. ایته ظلمات یوم القیامه وي. نو دلته هغه خپلې کاتې سپکې کا، خپلې کاتې سپکې کا. مرګ عزیزانو په سر د پاسه ولاړ دی. د مرګ نه مخکې خپلې کاتې سپکې کا چې سبا دې بیا بچو پسې خلک راځي، بیا دې ورته بچي وي چې هغه دې د خاورو لاندې پروت دی ویلتې، او ستا قبر ته بچي ملتې ورکوي. ان اوس ستا حیرس په مخه راغشتې دي او پردي حق نه ګوري او خپل نه ګوري، حلال نه ګوري، حرام نه ګوري، او بچو ته راچلې یره جوي بچو ته سکول غواړي. نو چې دا بچیم در پسې بیا څه وکړي که نه، چې دا هم در پسې وکړي. مونږ خو په جرګو کې کینو که نه، په خبره ورسېده وی هغه پلار مې هلته کې د خاورو لاندې پروت دی، وی د هغه نه یې ولواله، هغه نه یې ولواله.
نو عزیزانو د بل چا د وجه نه خپل ځان د جهنم لرګي مه جوړوه. دې کې دا ذکر کوي ومن يعمل من الصالحات او چا چې عمل وکړلو د نیکۍ وهو مؤمن او دی مؤمنو فلا يخاف ظلما دا سړی به د ظلم نه نه یریږي ولا حزما او د حزم نه به هم نه یریږي. الله د عمل کولو توفیق راکړي.